زه مجرم نه یم، مدعي یم. لیکوال عالمزیب مسید. ژباړن عمر اندیش. لوستونکي مرسل احمدزی. ژوند او مرګ. د دهشتګرۍ خلاف پښتون ځوان نسل له ماشومتوب تر ځوانۍ پورې سفر وکړ. د دهشتګرۍ په دې روان جنګ کې یو نامعلوم ډار داسې کړو چې هره شیبه احساس کوو یوه بلا به راوځي او موږ به وخوري. خبرونه اورو چې پلاني ته یې سر غوڅ کړی او د پلاني له جسد سره کاغذ وموندل شو چې دا د امریکا جاسوس وو. څو کاله مخکې ما په دې اړه د پلټنې په اړه فکر وکړ. له 2002 څخه تر 2015 پورې مې د ځینو اخبارونو او نورو رسنیزو خبرونو او پیښې راټولې کړې. هغه ټول خبرونه مې راټول کړل چې د نامعلومو یا طالبانو لخوا د جاسوس په نوم وژل شوي کسانو د مرګ خبرونه وو. د دې ټولو کسانو شمار مې معلوم کړ او په داسې توګه مې معلوم کړل چې د کوم هیواد د جاسوس په تور څو کسان وژل شوي. په دې سره چې ومې لیدل چې 90% خلک د امریکا د جاسوس په نوم وژل شوي. زه حیران شوم ځکه چې دلته خو د طالبانو جنگ له پاکستانی فوج سره وو. نو زیات خلک باید د پاکستانی فوجیانو د جاسوس په نوم وای. دا هم یوه دسیسه معلومیږي. دا مرګونه ډیر ویرونکي وو او خلک به د مرګ سره د جاسوسۍ له الزام څخه ډیر ویریدل. ژوند کول د یو عجیب ډار سره د کشمکش په سلسله کې وو. لکه وړاندې مې چې ویلي وو چې د دوی نښه تل مشران یا د داسې کورنۍ کسان وو چې په خپله سیمه کې نوموتي وو. ځکه له ما سره د خپلې کورنۍ د نقصان اندېښنه تل مله وه. یو ځل خو د دلها مشر زما پلار ته د 1500 کلدارې لوټ ښودلی وو چې په دې باندې د خپل ځان لپاره کفن واخله. د دې لامل دا وو چې زما د پلار د کنګیرم د یو پیر کورنۍ سره ښه راشه درشه وه. دا کورنۍ ډیره باعزته او تعلیم یافته وه. یوه ورځ خبر شو چې د هغوی په ګومل کې پر کور حمله شوې ده. د هغه د کورنۍ څو کسان د ښځو په شمول شهیدان کړل شوي وو. د هغوی سره ډیر ظلم او زیاتی شوی وو. زما د پلار د هغوی خواته تګ ضرور وو او د دوی ترڅنګ درېدل پکار وو. وایي د هغوی سره داسې ظلم وشو چې یوې ښځې د دوی وړاندې قرآن ونیو. دوی د قرآن سره یوازې هغه په ډزو سوری کړه. وروسته بیا هغلته جرګه وشوه او ډیر طالبان هم راغلي وو او هلته یې زما پلار چې ولید هغه ته هم اخطار ورکړی وو. د دهشتګرۍ په دې جنگ کې ژوند د یو کلاشینکوف څخه وتلی او په یو جسم باندې ننوتونکې لمحه وه. داسې نه وه چې د دوی خلاف چا قدم نه و پورته کړی. لښکر هم جوړ شوی وو خو فوج به هغوی سره د سولې د خبرو کیسه وکړه او بیا به دا اور لا ډیر شو او بیا به هغه کسان یو واژه چې د لښکر په جوړولو کې به کردار ادا کړی وو. ځینې خلکو به هغوی د خدای مدد کوونکي بلل او د هغوی خواته بتلل. وروسته به بیا په لوبه پوهیدل او بیا به خلکو هم ترې کرکه کوله او د بیا واپس کېدو لار هم نه وه. دا داسې یو حالت وو چې خلکو به په یوه شیبه ژوند کولو هم باور نه لرلو. وروسته بیا فوج داسې ظلم او زیاتی وکړ چې د طالبانو ظلم یې هیر کړ. خو دا ځل د حالت داسې یوه بڼه غوره کړه چې معاشرې هغه حالت یا ظلم خپل تقدیر باللو او هر څه به یې ګالل. موږ خپل ډیر مشران ولیدل چې قتل کړل شول او هیچا هم ونه ویل چې بد وشول، بلکې ویل به چې دا خو به هر څه کېدل ځکه چې د حق خبره یې کوله. کله چې موږ د قوم لپاره غږ پورته کړ نو خلکو وویل چې ستاسو خبره سمه ده، خو دا غږ پورته کول هیڅ په درد نه خوري. یوازې به تاسې د مرګ خوراک شئ. دا مرګ بالاخره چی شی دی چې په هیڅ وخت هم له هغه څخه نشو تښتېدلی.
یعنی که زه خاموش پاتې شم او 100 کاله ژوند هم وکړم نو څه پیدا؟ د 100 کلونو په عمر له کوم بوډا څخه وپوښتئ چې دا 100 کاله څنګه تیر شول؟ هغه به ووایي چې لکه یو ساعت. نو که زه 100 کاله ژوند وکړم نو آیا خوښ اوسېدلی شم چې ما یو لوی کار وکړ او 100 کاله عمر مې وکړ؟ د ژوندي اوسېدو او د مرګ کفن اغوستلو ترمنځ فرق څه دی؟ ژوند دغه دی چې د خپل شاوخوا ماحول د ښه کېدو کوشش وکړای شي، د ظلم او زیاتي په وړاندې ودرېدلی شي، د خلکو آه او فریاد واورېدلی شي، یوه ظالم ته ظالم وویلی شي او مړ هغه ده چې د هغه په وړاندې د قوم میندې ژاړي او ماشومان چیغې وهي او هغه یې هیڅ کیسه کې نه وي. د دنیا هیڅ ظلم زیاتی د هغه ضمیر راویښ نه کړای شي. هغوی ژوندي نه دي، یوازې خوځېدونکي جسدونه دي. موږ باید ژوند او مرګ په شعوري ډول وپیژنو. انسان له یوې نړۍ څخه بلې نړۍ ته ځي او د هغه وجود په هغه خاوره کې سپارل کیږي له کوم ځای څخه چې اخیستل شوي وي. یو شاعر وایي چې زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہیں اجزا کا پریشا ہونا. په دې نړۍ کې خلک نه، د هغوی کردار ژوندی پاتې کیږي او دا کردار هیڅکله نه مري. یوازې د کردار لپاره د خلکو وجودونه بدلیږي. تاسې به په دینی کتابونو کې د فرعون، نمرود، شداد او د یزید په اړه کیسې لوستې وي. هغه خلک د یوه کردار ښکاره کوونکي خلک دي. هغه کردارونه له هغوی وړاندې هم وو او وروسته هم، خو دا کردار همداسې مخکې نه ځي. په وړاندې ابراهیم او حسین غوندې څوک ودرېږي. د همدې کردار خلک مخکې هم وو او وروسته به هم تر قیامته پورې وي. زموږ د هر یو کردار په تیره شوې زمانه کې هم څوک نه څوک وو او دا فیصله زموږ په لاس کې ده چې د ځان لپاره څه وړ کردار خوښوو. د نړۍ ژوند د ښه او بد ترمنځ جګړه ده چې باید یو طرف خامخا انسان لاړ شي. دا غیر جانبدار نشي پاتې کېدی. غیر جانبدار به یوازې هغه څه وي چې مړ شوی وي. زموږ په هیواد کې فرعوني شخصیتونو خلک دومره ویره خپره کړي چې په یو ډول زموږ په الله باور له لاسه ورکړي. دا ادعاوي چې موږ کولی شو یو څوک ووژنو، یو څوک بدنام کړو یا یو څوک ورک کړو، ټولې الهي دعوې دي چې فرعون په زرهاوو کاله دمخه کړې وې. مګر موږ لا هم چمتو نه یو چې هغه ته فرعون ووایو. د استخباراتو افسران ماته په مرکزي جیل کې راغلل او دا ادعاوې پیل کړې. ما وویل چې زه ستاسو اطاعت وکړم نو زه به له ایمان خارج شم. بیا اړتیا نه لرم چې د الله په وړاندې سجده وکړم. بیا زه باید ستاسو په وړاندې سجده وکړم چې څوک غواړئ پورته یې کړئ، لادرکه یې کړئ، ویې وژنئ، بمبار یې کړئ. موږ به ستاسو په وړاندې بیا هم درېږو، داسې چې تاسو به حتی پوی هم نشئ. هر هغه څه چې زموږ په آیین کې منظور شوي دي د هغوی ټولو حدود معلوم دي. که څوک پریزي نو سمه ده، که نه نو بې قابو کېدونکی واک او کارول یې د الهي واک سره د مساویتوب سره یو شان دی. که څوک ماته ووایي چې زه به تاسې ووژنم، زه به دوی ته ووایم چې مرګ به زما لپاره نوې تجربه وي چې ماته به ډېری اسرار څرګند کړي. ډېرې پوښتنې چې زما په شعور کې دي، کوم چې ما هر وخت اندېښمن ساتي، هغه پوښتنې به ځواب شي. زه به هغه تجربې احساس کړم چې ما یوازې تر نن ورځې پورې تصور کړي دي. نو خامخا مرګ به یو له غوره تحفو څخه وي چې تاسو به یې راکړئ. مرګ هغه ویره ده چې زموږ په زړونو کې ځای لري. باوجود د دې چې له مرګ څخه خلاصون نشته، موږ که هر څومره هم له دې منډې وکړو بالاخره به مړه کیږو. موږ د ظلم او استبداد په وړاندې په خاموش اوسېدو نشو کولی د ژوند یوه لحظه هم اضافي کړای شو. کامیاب
هغه دی چې د مرګ ویره یې د فرعون او یا نورو منافقینو په لور یونسي.